خلیفه باچا مشر حاکم دا د الله یو اوچت نعمت دی او ځکه شریعت ځای په ځای د حاکم او د خلیفه او د مسلمانانو د باچا د اطاعت خبره کړې ده چې بغاوت به نه کوئ اگر که ملا دله ووایي که ظلم در سره وکړي او که جیلونو ته دې واچوي نو بیا به هم د یو مسلمان باچا خلاف بغاوت نه کې او دا کومه طریقه چې نن سبا رایج ده چې معمولي څه شی ګران شي یا حکومت راشي د یو کس سره مثال کې ظلم وکړي او د هغه حق ونیسي نو بیا ځای په ځای دا خبرې او په مشرانو پسې کنځلې او مظاهرې او په انټرنیټ یې ورکو په بل ځای یې ورکو دا ټول هغه طریقه ده چې د قرآن او د حدیث خلاف طریقه ده د مسلمانانو مشر چې د هغه په ظلم باندې به هم صبر کې یو سړی ولي نو جواب یې دا دی چې ته یو کس چې تا سره ظلم وشو یا دوو سره وشو یا سلو سره وشو یا زرو سره وشو او که د خلاف تی بغاوت وکړو نو بیا دا ظلم زیاتیږي او د لاکو دو لاکو سره کیږي او امن او امان خرابیږي د خلکو عبادتونه خرابیږي د خلکو کاروبارونه خرابیږي نو دومره شر مخکې نه و څومره چې د دې خلکو د بغاوت ته لاسه شر جوړ شو او ځکه صحابه کرامو په هغه مشرانو پسې شاته منځونه کړي دي چې هغوی ښه ظلمونه کړي دي لکه په هغو کې یو مشهور حجاج ابن یوسف دی حجاج ابن یوسف ښه ظلمونه کړي دي او لوی لوی علما تابعین او صحابه کرام یې پکې هم شهیدان کړي دي خو بیا هم صحابه کرامو چې کوم په هغه ټیم و هغوی بغاوت نه دی کړی ځکه چې حجاج ابن یوسف مسلمان دی او دا کارونه یې ناروا دي خو که چېرته د ده خلاف بغاوت وشي نو دی بیا په دې خپله سرکشۍ کې ښه ورننوځي په دې مسله باندې زموږ عوام پرېږده بلکې درته حقیقت ویم زموږ اکثر علما پې هم نه دي پوه چې د یو مسلمان باچا څه حق دی په کشرانو باندې او د کشرانو څه حق دی په دې باچا باندې صحابه کرامو ولې جلتي وکړه یو کس دا سوال هم کولی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې ښخ کړی او جنازه به یې کړی او بیا به بیعتونه کول نه نه امت چې بغیر د مشر نه پاتې نه شي اوس ګوره چې ابوبکر صدیق مشر شو بیعت د هغه سره وشو اوس چې هغه څنګه وایي هغه شان به کېږي که چېرته ابوبکر صدیق مشر نه وی یا بیعت نه وی شوی بیا به هر سړي خپله خبره کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کفن په باره کې هم د دفن په باره کې هم د جنازې د مانځه او نور مسلې د امت نو چې ابوبکر صدیق مشر شو نو ټولې مسلې ختمې شوې هلته موږ ټول وضاحت کړی چې په څه طریقه باندې د بیعت وشو او د علي او زبیر ابن العوام رضی الله عنهما د دوی خبره موږ بیان کړې وه چې دوی بیعت کړی و او څوک چې دا وایي چې دوی بیعت نه دی کړی د ابوبکر صدیق سره د دوی خبره کمزوري ده په دې باندې موږ دلایل پیش کړي او بیعت په دوو طریقو سره شوی و څنګه نه یو عام بیعت شوی او یو خاص د شپې شوی که نه دی ته یاده مسله چې یاده ده نو بیا بیانوئ دو بیعتونه شي یو خاص بیعت و چې هغه شپې له وشو سبا له بیا عام بیعت په جومات کې شوی دی خو دلته یو اشکال تاسو ته څوک پیش کولی شي چې په صحیحینو کې دا حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره علي رضی الله عنه بیعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه شپږ میاشتې بعد کړی دی او دا روایت په صحیحینو کې دی ځکه زه بیا م ویمه چې عالم دی نه استاذ دی نه که نه که ډېر د اسمان ته وخیږي او ترجمې وګوري او کتابونه وګوري او بیانونه واوري
هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې یو عالم ته دې زنګنان نه مات کړي او د ځان نه دې طالب العلم نه یې جوړ کړی. مخکې حدیثونه ښه صحیح حدیثونه پیش شو چې علي رضی الله عنه بیعت کړی، خو دلته صحیحینو کې بل حدیث دی چې علي رضی الله عنه بیعت 6 میاشتې بعد کړی. اوله چې کله فاطمه رضی الله عنها وفات شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور، چې کله وفات شو نو دې راغی بیعت یې وکړو. نو اوس به د دې څه جواب کوو چې بعضو روایتونو کې راځي چې هغه هم په هغه ورځو کې بیعت کړی د ابوبکر صدیق سره، او دې کې لري چې هغه بیعت د 6 میاشتې بعد کړی دی. جواب د هغې دا دی علي رضی الله عنه اولنی بیعت هم هغه وخت کې کړی کله چې خلکو بیعت کوو د ابوبکر صدیق سره. بیا داسې چلو شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد فاطمه رضی الله عنها راله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث یې غوښتو د ځان دپاره، او د هغې دا سوچ و چې بس زما پلار وفات شو چې د هغه نه څه پاتې کېږي بلکې به زما برخې. هلته هغې ته دا حدیث یعنې نه و رسېدلی، یا ترې په دغه موقع باندې هېر شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا نورث ما ترکناه فهو صدقه، پیغمبران چې څه پرېږدي هغه په میراث کې نه پاتې کېږي، وارثان یې نه لري بلکې هغه صدقې د ټولو مؤمنانو لپاره. نو هغه راله د ابوبکر صدیق سره دا خبره وچېړله چې زموږ میراث. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغې ته ووایي چې ستاسو په دې کې برخه نه رسي، او دغه شانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هم ووایي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هم ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه که څه پاتې شوي دا صدقه ده. ما چې دا حدیث اورېدلی او هغه په دې کې بلکل رښتینی او بلکل په حق او بلکل په دې کې د حق تابعدار و. نو فاطمه رضی الله عنها هم انسانه ده، نو د هغې په یعنې څه غوسه د هغې په زړه کې راغله او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې خفګان راغی. حدیث کې دا خبرې کول دا د شیعګانو د کور روایت دي او د روافظو، چې ابوبکر صدیق راولګېدو او د فاطمې دومره وویله چې د هغې پختۍ یې ماتې کړې او د هغې کور ته ورننوتو، د هغې سره یې ظلمونه وکړو. دا هغه روایات دي چې دا د شیعګانو جوړ کړی شوي روایت دي او د مؤمن ضمیر یې نه مني. یو مؤمن دا منلی شي چې ابوبکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ملګری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخري وخته پورې دا وایي چې ده چې ما سره کوم ښه کړي ما د هغې جواب نه دی ورکړی. دی راځي او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور سره دومره ظلم کوي چې وایي پختې وله ماتې. کوم ځای کې د عقل د دې شیعګانو روافظو، دا د یهودو نصارو خره، دا د دوی خبرې دي او بیا د عوامو ته جاړي. نو دغه ټول منګړت روایت دی. ها په دې خبره باندې بحث شوی دوی په منځ کې، دا صحیح خبره د میراث په مسله باندې. هغه ورته میراث دا خو صدقه ده ټوله. نو علي رضی الله عنه خو بیعت کړی، یو بیعت خو شوی، بیا د دې خپلې بیبي د خیال ساتلو لپاره یعنې څه ګزارې کړې ده، د هغې سره ډېر وخت تېر کړی دی. کله چې فاطمه رضی الله عنها وفات شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه 6 میاشتې بعد، نو علي رضی الله عنه راغی او دا بیعت بیا نوی کو، بیا یې نوی کو چې د چا په زړه کې څه رانشي چې یاره ده بیعت نه و کړی، بلکې راغی هغه بیعت یې نوی کو. او د اولې ورځې نه هغه بیعت کړی. په دې باندې هم ډېر دلایل، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به په مسجد نبوي کې امامتي ورکوله، علي بن ابي طالب به په شاته مانځه کې ولاړ. څنګه بیعت نه دی کړی، هغه په شاته مانځه کې ولاړ. او بعضو مرتدینو طرف ته چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووتو، یو علاقې ته هغې ته ویل کېږي ذوالقصه. ذوالقصه دا یو علاقه د مدینې ته نږدې، بعض خلک پکې مرتد شوي، نو د هغوی طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه تللی او علي رضی الله عنه ورسره هم تللی. نو څنګه ته د هغه سره بیعت نه دی کړی او ګرځي را ګرځي ورسره په هغه پسې شاته لمونځونه کوي. خو صرف دومره ده چې 6 میاشتې بعد یې دا بیعت نوی کو. چېرته د امت یا د عامو خلکو په زړه کې دا رانشي
چې دی د خپلې ښځې دپاره دیم خفه شوی او د بیعت نه دی کړی نو ځکه دا بیعت بیا نوی کو چې خبره بلکل که د چا په زړه کې شک او شبهې چې هغه ختمه شي نو په دې سره دا ټول روایت راجمع کیږي بلکې په دې ښکلی دلیل دا واله امام بیهقي یو روایت راوړی دی په دلایل النبوه کې ابو وائل رحمه الله وی علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته دا وویلی شو مرګ په وخت کې الا تستخلف علينا یعنی ته د ځان نه شاته یو خلیفه نه جوړی چې مقرر کړي چې د پلانې به خلیفه وي هغه وی مستخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک نه دی ښوولی چې کله وفات کېدو هېڅوک یې نه دی ښوولی ولکن ان یرید الله بالناس خیرا که چېرته الله د دې خلکو دپاره څه خیر غواړي فسیجمعهم بعدي على خیرهم نو الله به دا ټول راجمع کړي زما نه بعد په داسې انسان باندې چې هغه به په دوی کې غوره کما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم لکه څنګه چې الله صحابه کرام راجمع کړي وو د پیغمبر نه بعد په غوره انسان باندې نو څنګه دی وي چې د پیغمبر نه بعد په غوره انسان راجمع کړي دی او بیعت یې ورسره نه دی کړی دا د منلو خبره بلکې هغه دا وایي چې دا غوره انسان په من کې او الله د دې خلکو دپاره د خیر غوښتو چې دوی راجمع کړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مشرتیا باندې نو خلاصه د دې خبرې دا شوه چې اجماع ده د صحابه کرامو په دې باندې مهاجرین هم او انصار هم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به صحیح هغه به خلیفه په دې باندې اجماع د صحابه کرامو د الف نه د یا پورې یو صحابي داسې نشته یو صحابي چې د هغه نه دا ثابت وي چې هغه په دې خفه دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولې مشر شوی دی یا هغه د خلاف څه ویلي نو الحمدلله ښه واضحه ده دا خبره او دا خبره مې یاده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا دپاره د خلافت وصیت نه دی کړی نه یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دپاره کړی او نه یې د علي رضی الله عنه دپاره خو دومره ده چې ښه قوي اشارات او مضبوط اشارات دې طرف ته ورکړي دي چې په هغه باندې هوښیار خلک پوهېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د هغه نه بعد صحیح خلیفه به وي خو داسې وصیت یې نه دی کړی چې او دی به زما نه بعد خلیفه والله اعلم